د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست له ښوونیز مرکز څخه د شپږ میاشتنیو زده کړو ترلاسه کولو وروسته چې مالي ملاتړ یې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا ترسره کیږي 100 تنه زده کوونکي د کمپیوټر او انګلیسي برخو څخه فارغ او د یوې ناستې په ترڅ کې تصدیق پاڼې او ډالۍ ترلاسه کړې. ورته مهال د اطلاعات او کلتور رئیس د زده کړو په ترلاسه کولو باندې ټینګار وکړ او د ځوانانو رول د زده کړو له اړخه د هیواد خدمت برخه کې مهم وباله او په راتلونکي وخت کې له زده کوونکو څخه په دې اړه د پاملرنې غوښتونکی شو. دغه باندې چې نن تاسو د یو کورس څخه د فراغت اسناد ترلاسه کوئ، ګوره په دې باندې ډاډه نسئ، دا فکر ونه کوئ چې بس نور نو موږ خلاصو بالا مو ارس زده کړه. یا تاسو ته په مخ کې نور ډیر علوم پراته دي، تاسو کوشش وکړئ چې په دې باندې اکتفا ونه کړئ. علم چې هر څومره زیاتیږي د علم زیاتوالی د حد نه لري. له بلې خوا بیا د خصوصي ښوونیز بنسټ استازي د ځوانانو روزنه او د راتلونکي لپاره د خدمت په برخه کې ګټوره وبلله او ژمنه وکړه چې هڅه به کوي د هیواد ځوانان د علم په ګاڼه سمبال کړي. په همغسې د تیر په څیر د ګلالیو زده کوونکو د استادانو د تشویق په موخه چې الحمدلله استادان ډیر زیات زحمت باسي، ډیر زیات هڅې او کوششونه کوي چې دغه ګلالي زده کوونکي د وطن لپاره وروزی. شما جوانای عزیز، دانش آموزای گرامی، کوشش بکنین از این فرصت غنیمت بشمارید و از این بنهایت استفاده بکنین. د یادولو وړ ده چې د لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست له ښوونیز مرکز څخه 100 تنه زده کوونکي د کمپیوټر او انګلیسي برخو څخه د شپږ میاشتو زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول چې د تصدیق پاڼو ترڅنګ اړین درسي مواد هم ترلاسه کړل.